د کہانی شروعات د زخمی کسکی کی د کم نوم چې جون ویک وی په دې وخت کې هغه د خپل گاډي نه روزي او د دیوال په خوا کې کینی دغه د وجوده مسلسل ویني بيدلې چې په دې وخت کې دغه نظر په خپل موبایل باندې په ویچ لیدل ویډیو باندې پروزي په ویډیو کې دا خزهله په خندا باندې په نظر باندې راځي چې لوګ د وخت پس دا کہانی په شا باندې لاړ شي یو سروز مخکې د جون ژوندۍ په مکمله توګه باندې بدل شي دا خزاب هیلن په یوه خطرناک بیماری باندې مبتلا شي د سره وجه چې هغه د دې دنیا نه رخصت شو په ورځ باندې د خزې جنازه وا جون په خاموشۍ سره د خپل خزینه اجازه تر واخلي د خزړه ماچ ولې چې د پټول ژوندۍ کې د هیلن نه علاوه سو ګم نو په دې موقع باندې تسلی د ورکبرو د پاره د جوړ ملګری ماکس د سره د ملاویدو د پاره شي دغه دوه دیو بل سره د بل وخت پورې خبرو کې خو په اخر کې ماکس هم د یوازې پرېږدي د شپې په وخت کې جون کور ته یو پارسل راشي د کم ټیم چې هیلن د خپل مرګ نه مخکې مقرر کړ څنګه چې هغه پارسل کولو کې نو هغه ته پکې یو ورکوټي غونډه کې کوتري ملو شي کملې چې هغه نو ډیزي کېږي هغه سره یو خط هم راغلو کم چې هیلن په خپل کوته باندې لیکلو هغه دا غوښتل چې جون زما د مرګ نه پس هم ژوندۍ تیر کړي هغه د خپل تنهایی د لړکولو د پاره د سپي سره لوبي شروع کړي د خط په کتو سره جون په خپل جذباتو باندې قابو نه ساتلی شو په جړا شي هډيسي په خپل غږ کې رايوځي کی هغه د پاوځ ځل باندې سولګيږي چې کې دې زما ژوندۍ اوس هم لا ختمه نه ده په سبا باندې د ډیزي ځان سره په گاډي کې کینی او د خوراک د پاره لاړ شي په لار کې چې دوی کله یو پټرول پمپ ته ودرېږي نو په دې وخت د ملاقات یوسف نوم یو ځوان سره وشي یوسف د غټ ګروپ د مشر زوی د کوم نوم چې ویګو جون سره چې کوم گاډو دای هلک دغه گاډي داج نه سیوا خوښ شي هته دا د پوس کې ویدا خرڅینو چې جون ورته صفا انکار وکړي یوسف ته دا خبر د سره هم خلیونه لګيږي د سره وجه چې هغه جون ته پکنځلو شي جون ورته هم کنځلو کی چې شپې په وخت یوسف سره د دوه کسانو د جون کور ته راشي خو جون د ټول مخ کې بد اوخي بیا تینا د ګاډي چابيانو غواړي خو جون ورته وی خبره هم جواب ورنکي په دې وخت کې دغه درې ونه کسان په باندې را باندې کی د حالاتونو ډیزي او یریګو د میز د لاندې نه پټ شي خو په دې وخت کې د بدمعاش هغه ته پام شو په ډیره بیرحمه سره په باندې هم رحم اونکي یوسف د ګاډي چابيانو ځان سره واخلو دا غزنه په منډه باندې لاړ چې لوګو ته وخت په جون چې کله پوښ کې راشي نو ګوري چې ډیزي لاش خو بالکل ما سره په خوا کې پروت دی دغه د پاره دا صرف یو سپینو بلکې دغه د خزي اخیری نشانی و هغه سپی خپل کور کې خخ کی او دینه پس دا فیصله وکړي چې زبادي ظلم حساب هغه سری خامخا کوم ملخوا یوسف هغه د غلا گاډي یو ګراج ته راوړي د پاره چې د رزق کاغذونو نمبر پلیټ بدل کما د ګراج مالک د کم نوم چې ریل ووي د گاډي په دې سره د مخسري پوښي چې دا گاډي پاسل کې د جون ویک دی یوسف چې هغه کله پوره خبرو کې نو په دې سره ریل وي تر دې حد پر او یریږي چې ډېر غوسه د لاس دغه یو سک پورته کی او به یوسف په غوسه کې دا غځای نه لاړ شي په دې کې جون هم هغه ګراج ته راشي چې ریل ورته په غځای کې دا خبرو کې چې ستا گاډي چا پټ کړي د ولې پټ کړي دا وکس اخر دې سو ته جون د زندګۍ صرف یو مقصد پاتې شي چې زبا د یوسف نه پس طریقې سره د خپل حساب برابروم نو ته وخت پس هلک بلار ویګو ته چې کله دې خبر په باره کې پته لګيږي چې مازوي جون ویک سره څه کړی دی په دې ساتو نه مخ کې هغه ریلوي ته پغوسه شي بیا چې کله هغه ته پته لګيږي چې دا معاملې په اصل کې جون ویک ته دغه تاثیرات د مخ سره بدل شي هغه ته پته با چې ما د زوی په دې وخت کې په څومره غټ مصیبت کې غیر شوی دی کله چې یوسف واپس کور ته راشي ویګو ټول مخ کې دغه نه خمس بود سپېړې پورته کوي بیا ورته دا خبرو کې جون ویک عام انسان نه دی بلکې هغه ټول عمر د پټ ګروپونو د پاره کار کړی دی هته موږ د ډېری مینې نه بوګي مین وي هم له داس میشونه کړی دي کوم چې موږ ته ناممکن ښکارېدل خو بیا نه صاحب دغه پسندګي کې دا خزه هیلن راغله او په دې سره هغه د جرمونو دنیا پرې خوتله ما ته پته راځي ته تا نشم بچ کولی خو د بد قسمتۍ نه ته زما زوی او زبستا د بچ کولو خبره کوشش کوم وی ګذر ته زره جون درنګ ملو کی او د معاملو د ختمولو درخواست ورته وکي او جون په خاموشي سره رنګ ورته کټ کی ته د خاموشي نه ویګو اوس په دې خبر باندې پوه شو چې دا خبره چیرې هم په خبرو باندې ختمېدو ولا نه ده جون زر د خپل کور ته خانه ته لاړ شي او دا غزین زړه وسلو دې سری سنت نه هم رو باسي ویګو اوس د جون د درولو د پاره دولس د کرے قاتلان راوړو پاغه پسې کور ته ورولېږي او جون په یو باندې پکې هم رحمونه کوي ټول پټوله اوجني ته د ختمو نه پس ناصاب پولیس افسر د کوم نوم چې جیمی وي دغه د برخوا ته راشي هته چې کله دنه لاشونه په نظر باندې راشي نو غره جون صرف اوس دومره ته پوسو کی واپس د جوړ کار شروع کسو چې جون ولادي خبر جواب صرف په دې خبر باندې ورکی وزه صرف او صرف آی کسانو سره خپل جوړ حساب برابر الغواړم جیمی په ډېر خاموشي سره دا غزنه لاړ شي او دینه پس جون په یو داسې ټیم روغواړي کوم چې په د جرمونو زینه صفا کوي په خپل کار باندې ولګي او صرف په 100 منټه کې ټول پټرول کوډ دای صفا کوي لکه څنګه چې دغه ځکه سره هم څه شوی نو بل خو ویګو د ملګری مارکس لا $1,000,000 پیشکش ورکړي د لپاره چې تر جون اوجني مارکس دا پیشکش په خوشاله سره قبول کړي او جون یو خاص قسم هوټل ته ورسیږي چرته چې بس صرف او صرف دغه ګروپونو والا کسان اوسېدل د داسې هوټل د کوم چې سخت اصول او په اصول کې یو دا هم اصول چې دلته کې به هیڅ څوک هم څوک نه وجني په هوټل کې د ملاقات د هوټل مالک وینسټن سره وشي کوم چې ورته دا خبرو کې یوسف هر شپه ریډ سرکل نومې کلب ته راځي د خبر پورې دو سره جون د مغ سره خپل ټوپک تیاری کوي د پسیده نایټ کلب پاړخ باندې ور روان شي هلته
کې پورسېدو سره د ټول نه مخکې یوسف کسانو نه لاره صفا کړي بیا دننه په ور داخلېدو سره کله چې غوبل جوړ شي دغه موقع د فایدې په اخیستو سره یوسف په تولیه کې بار ته روزي په منډه باندې دغه ځای نه لاړ شي جون په هغه پسې شاته روزي خو په دې وخت کې هغه د لاسه وتلو په دغه جګړه کې جون بلها کسانو وژني خو دې سړي په چاقو باندې پکې دی هم ولګي د دې چې د کله واپس خپل هوټل ته راشي نو په هغه ځای کې ډاکټر د علاج وکړي په دغه شپه باندې مارکس مخامخ بلډینګ باندې په چت باندې د جون په انتظار د مخ کې نه ناستو نو سبا هغه ګوري چې واخه پټ پټه د جون په کمرې کې را داخليږي د دې چې نوم کینزو کوم چې په خپل باندې هم د کرے یو وخت قاتله و مرز د قسته جون خواته یو غلط دز وکړي د دز د आवाज پورې دو سره جون په ځان باندې پوه شو د مخ سری د جون سره حمله ناکامه کی په دې وخت کې دغه دوه ترمنځ نه جګړه را شروع شي چې په اخر کې جون کینز راګیري کی بیا کینز د خپل ځان د بچ کولو لپاره د ویګو په باره کې د یو ډیر اهم راز بیان کی په دې خبره باندې ویګو خپل ټوپټو دولت د چرچ پتا خانه کې پټ کړی دی د معلومات په ملاوي دو سره جون هغه کینز به هوش کی بیا خپل ملګری ته دا خبرو کی په دې باندې نظر ساته بیا سیده پسې د هغه چرچ لاړ شي هلته کې ورسېدو سره دغه چرچ ګارد د مغسرې په باندې حمله وکړي او د وړاندې ناغوي د ډیر وخت پورې ایثار نشي چې کله د خانه تراش په هغه ځای کې د یو سیس باندې هم الهونه کو د مغسرې د کروڑو ډالر ته اور ورته کله چې ویګو ته د نقصان خبر ملو شي نو د مغسرې سره د خپل کسانو غلطه کې راشي په دې وخت کې دوه اړخونه خمس بوت د زرا شروع شي چې په دغه ډزه کې د جون هم بلها کسانو وجني شو د سره د ویګو هم کله چې جون دغه ځای نه تختیدو والو نو په دې وخت کې وګاډي راشي د لری وړي چې سره وجدي به هوش شي خوش کپراتو سره دی ګوري چې خو په یو کرسي باندې تړلې ما د مخ د ویګو ولاړو کوم چې دنه په ډېر حیرانتیا سره د پوسو کې وی اخر ته صرف د اوسپی د پاره د موږ سره دومره غټ جنگ ولیکي جون ولادي خبر جو په ډېر سکون سره ورکی وی غسپې زما د پاره یو زناور نو بلکې هغه زما د خزې اخري نشانی و کوم چې زمانه یوسف واغستله دې خبره پورې دو سره ویګو خپل کسان لا د مرګ حکم ورکی په خپل دغه ځای نه لاړ شي په کسان د مخ ته ګوتې ورواچي او په طریقې سره د دنه د ساده وستو کوشش شروع خو په دې وخت کې مارک زړې لري نه دغه دوه کسانو د سپورت کې او سره په سره جون په ویګو په سلاړ شي چې په لار کې برتاغه ملو شو په دې وخت کې دغه دوه ترمنځ نه سخت مقابله را شروع شي بیا دی ویګو په دې خبر باندې مجبور کی چې هغه ورته خپل زوی یوسف زیبر وخای بیا ورته دا خبرو کی یوسف په بروکلین کې په محفوظ کور کې موجود دی د کوم نه چې اخوا دی خو د سنیپر والا ما کې نه ولید په لکه په وخت کې جون چې کله غلطه کې ورشي او ټول مخ کې هغه دغه د بلډینګونو والا کسان اوجني بیا دغه ټوپ ټول گاډي هم تبا کې د پاره چې یوسف د دې په ځدی سر دی ځنه اون تختیدلی شي په اخر کې جون چې کله په کور کې ور داخل شي یوسف د پلیدو سره د دنه د خپل ژوندۍ خیر غوښتل شروع کی او جون په دې وخت یو خبر ته هم پوت کې نه کړي او ټول مخ کې هغه زخمی کی بیا دا غنه او داسې د سپورت کې د سره وای چې هغه د همیشه د پاره د دنیا نه رخصت شي یو څه د مرګ نه پس جون د مرګ سره ملو شي او د سره دغه د مدد شکریا ادا کی خو د بدقسمتۍ نه په دې وخت د کینز هغوی ته پام شي هغه د یقین پیدا شوی چې ماکس ویګو له دوه کور کړی دا د ویګو کسان ماکس راګیر کی او بیا په داسې راکیک دی چې په وخلو کې مړ کی هغه بیا په خپل باندې جون ترنګ ملو کی هغه دغه د مرګ خبر ورکی بل خو ویلسن چې کله دې خبر په بار کې پته لګیږي چې کینز د دې اټول قوانین مات کړي ولې چې هغه په دې اټول د قتل کوشش کړي دي دا د پاره ویلسن کسان هغه چې کله را معلوم کی نو دست نه پورته کی کله چې جون د ماکس کور ته راشي دغه لاش ورته ملو شي نو په دې سره دغه په غوسه کې نور هم اضافه وشي اوس دغه صرف او صرف اخري مقصد پاتې شو هغه ویګو په دې وخت کې د خر ته پر خودو کوشش کوي چې په لار کې جون هغه په خپل گاډي باندې یو مضبوطه دی کور کی په دې حال کې دغه دوه گاډي ته باش شغله بجلو د پاره ویګو ټول نه خطرناک د کم نوم چې ای وی باغ پسې ورولېږي او جون هغه ست هم پرې نه کړي اخر کې جون او ویګو یو بل ته بالکل مخامخ راشي ټول مخ کې دغه دوه ترمنځ د لاسو جګړه را شروع شي ویګو مسلسل دا کوشش کوي چې په جون کې چاکو ورخخ کما دغه د ارمان د پوره کولو ته پاره جون د قصد دغه لاس راوړاندې کو په خپل سینه کې چاکو ورخخ کی او دنه پس بیا هم دې پاغه چاکو باندې ویګو کاته هم تمامه کی په اخري وخت کې په سخت زخمی حالت کې جون د خپل خزي ویډیو ته پکاتوش او په دې طریقې سره د خپل ځان له کونته کې سکون ورکی دی بیا ډاکټر د لاړ شو خپل علاج سينو کی بیا چې کده د پاغه ځای کې او تاسو سپې ملو شي کوم چې بالکل د خزي دغه تخفیق غونته کې او دغه سپې ځان سیرا ولو په خاموشي سره د خپل کور په اړه باندې ور روان شي تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نه ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای